په مالیشیا کې چې یو پاکستاني ته چې 20 سال سزا واوروله او دې ته ولې 20 سال سزا واوروله نو مکمل حقیقت تاسو شریک کوم او چې څومره کسان زما دا ویډیو ګوري کنه نو دا مکمل وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو داسې وکنه چې په مالیشیا کې یو پاکستانی او هغه ته 20 سال سزا ورولې ده اوس چې نو دې بیا اپیل کړی دی کنه کچرته په دې کې دا چې ځان بې ګناه ثابت کو نو دا 20 سال سزا چې نو دا به ختم شي کچرته دې ځان بې ګناه ثابت نه کو نو دا به په مالیشیا په جیل کې 20 سال چې نو دا تیری. ملګرو داسې وکنه چې یو نوجوان چې دی نو دغه نوم الطاف دی او دغه تعلق د پاکستان ګجران والا سره دی. دا تللی و مالیشیا ته په مالیشیا کې دی کار کولو خو داسې شوله یو ورځ چې دی د یوې جینۍ سره دوستي شروع شوله او چې کله د یوې جینۍ سره دوستي شروع شوه نو ډېر وخت پورې چې نو دا دوستي وه نو دغه جینۍ چې دی نو په دې هلک باندې الزام ولګولو او دې هلک ته ویل چې تا زما سره غلط کار کړی دی. دغه نه پس چې دی نو مالیشیا چې کومه پولیسان دي نو هغه ولې راورسي او هغه چې دی نو د الطاف چې دی نو ګرفتار کړي په عدالت کې چې دی نو دې ته 20 سال سزا واورولی شي چې 20 سال سزا چې دی نو دا به کاټ کوي. اوس الطاف چې دی نو دې اپیل کړی دی چې کنه چې ما چې یم زه بې ګناه یم او ما داسې کار نه دی کړی. د جینۍ پې داسې الزام لګولی چې دې زما سره غلط کار کړی دی و الطاف و چې ما غلط کار نه دی کړی هغه یو پاکستانی دی په هغه باندې الزام لګېدلی دی. یو ځینې پاکستاني پکې داسې هم وي چې هغه غلط کار هم وکړي او هغه چې دی نو ځان بچ کړي خو الطاف چې دی نو اوس په دې کې فساو شوی دی او دې ته چې دی نو 20 سال سزا اورولی شوې ده. ملګرو زموږ ټولو ته خواست دی که نه چې چېرته هم تاسو بهر ملکونو ته لاړ شئ نو تاسو کوشش کوئ چې جینکو سره دوستیان یو داسې قسمه کارونه مه کوئ ځکه چې بهر ملکونو چې کومه جینکۍ هغه په تا باندې الزام ولګوي نو چې دې زما سره غلط کار کړی بیا ته د پیسو ډیمانډ وکړي چې ته ولې پیسې نه ورکوې نو تا ته به بیا داسې قصه سره وکړي لکه اوس الطاف چې دی نو هغه اوس فساو شوی دی په دې ټیم کې چې دی نو هغه ته 20 سال سزا ورولی شوې ده. الطاف هم کوشش کوي چې اپیل یې وکړو چې ما دا کار نه دی کړی زه بې ګناه یم او الطاف چې دی نو هغه اوس په جیل کې دی اوس چې دی نو اوس په مخ کې به څه کېږي الله پاک دې خیر کړي چې الطاف چې دی نو بې ګناه وخیږي او دا چې دی نو د مالیشیا د جیل نه چې دی نو واپس راوځي او پاکستان ګجرانوالا ته واپس راشي. ډېر د افسوس مقام دی ځکه چې یو مسافر چې دی نو هغه لاړ شي په قرضونو باندې بهر ملکونو ته او د هغه سره بیا داسې واقع راشي نو دا سړی ډېر زیات خفه کړي. اوس الطاف چې دی نو ډېر زیات پساو دی الله پاک دې خیر کړي که نه تاسو ټول وله دعا وکړئ چې الطاف چې دی نو دا راآزاد شي او دا خپل کور ته واپس راشي ځکه چې یو انسان باندې الزام ولګي نو څوک دا سوچ نه کوي چې دا الزام په دې باندې لګېدلی دی بلکې داسې دی چې که نه چېرته جینۍ الزام ولګوي که نه نو هغه ته څوک چېرته هم داسې نه وایي چې تا دا الزام لګولی دی هغه انسان خلک سیده ګرفتاروي لکه جینکو چې دی نو 100% اوس خبره منودلی کېږي نو دې وجې نه چې دی نو دا ټول سیسټم وران کړی دی. ملګرو په دې ټیم کې چې دی نو الطاف دپاره دعا ضرورت دی ځکه چې یو مسافر دی پاکستانی دی او هغه چې دی نو اوس د مالیشیا په جیل کې دی اپیل یې هم کړی دی او په الزام کې چې دی نو هغه ګیر شوی دی. اوس مخکې پته ولګېده نو زه به سره بله ویډیو هم شریک کوم ځکه چې زما ټولو مسافرو وروڼو ته هم ورسوئ چېرته هم چې بهر ملکونو ته لاړ شئ دا قسمه کیسې مه کوئ که نه که په پاکستان کې نو هم دا کیسې مه کوئ هسې فالتو کار دی که نه جینکو دوستۍ او د هغه نه پس چې دی نو ستا سره داسې کار وکړي چې تا ټول عمر جیل ته ورسي. اوس به الطاف 20 سال چې دی نو سزا دا چې دی نو کاټ کړي نو هېڅ هم زندګي تباه و برباد شوه ختمه شوله.